سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو راغلیو د ماڼوګي ولسوالۍ کنډګل بازار ته په کنډګل بازار کې د بیلابیلو نجارانو ورونو سره د هغې د لاسي صنایع په اړه خبرې کوو نو موږ سره پاتې شي لیدونکو دا چې یو هټیوال مې تر څنګ ناست دی د دې نه پوښتنه کوو وروره ستړی مه شي او نوم دې څه دی خیر اوسې زه وروره د کونړ ولایت د پیشدرۍ د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل په سیمه کې یو دوکانداري لرم نوم مې ضیاء الرحمن پیژوال دی ډېر ښه وروره دا راته ویل چې دا کوم شیان چې تاسو جوړوئ دا هم دلته خپل لاسي جوړوئ که نه د کوم بل ځای نه سره کوم استاد دی هغې جوړئ نه دا توکې ټولې لاسي دي صنایي کارونه هم دلته شروع دي ټول د مایده لرګونه چې نور کار ته نه کېږي هغې لرګونه موږ دا صنایي کارونه کوو ښه دا شیان ته جوړوئ دا کولر دی که نه اوبه چې پکې خلک اچوي نو څو روپۍ کوي دومره ګټه کوي چې دغه استاد سر راوګرځئ که نه د استاد دپاره هم هغه کوي موږ ته هم پکې یو 100-200 روپۍ پاتې کېږي او دا څو لیټره دی ښه دې کې 5 لیټره اوبه راځي او دې نه خو کم نم هم ښکته نه ځي چې اوبه ته لاړې شي نه دی خو هر څه بند دي صرف د مکوخې دپاره پکې موږ سوری کړی او دغه بېرته پټ راوستی دی ښه ډېر ښه دا خو پکې میوهدانۍ ده که نه دې باندې به زه وایم بیا کم ټیم لګېږي دومره ټیم به نه لکه څومره چې کولر اخلي که نه دا بیا موږ ډېر رانیسو 10 جوړې 20 جوړې یو وارې رانیسو ورځ کې برابرېږي یو ځل په یوه ورځ کې 10 دانې جوړېږي مطلب 20 جوړو پورې جوړېږي او د اوبو د څښلو ګیلاس دی دغه ګیلاس دی دې باندې څومره ټیم لګېږي دغه هم داسې یو وارې څرخ ته لرګی اچوو 15-20 دانې د ورځې جوړولی شي استاذ 15-20 دانې او دا څومره مطلب مشهور شوي دي خلک ډېر راځي لږ راځي څوک یې خوښوي ډېر که نه خوښوي دا ایسته ولایتونو خوست او ننګرهار او قندهار او هلمند او دا خلک ټول دلته راځي نظامین یې مړي خو بس بیا لږه ستونزه د دې لارو مشکلات زیاتې په دې توکو باندې لاره کې بیا دا نظامین لږ پازابۍ را پازابۍ یو جوړه دوه چیز نه وایي خو چې سامان لږ غونتې زیات کې وایي دا تاسو تجارت ته وړئ خرڅ ته وړئ دې ته وړئ هغې ته وړئ مطلب دې ته ښکته نور ولایتونو ته اجازه نشته دی چې ویوړل شي که څنګه زما په نظر چې سامان لږ غونتې زیات شي بیا ورته وایي ګمرک یې وکړه دا وکړه هغه وکړه دې لارو کې لږ مشکلات پرې ډېري او دا داسې یو شی دی چې د دې ګمرک کو سړی څنګه وکړي میوهدانۍ ګمرک څنګه وکړي د قندانۍ څنګه وکړي د دې ګمرکونو هم خلکو ته ستونزه جوړوي لکه ته څه وایې چې خپل نږدې ولایتونو ته چې کوم ځي باید دې کې ګمرک نه شي ځکه دومره ګټه نه لري زه وایم د افغانستان څلور دی چې ولایتو کې باید دا شی ازاد شي ځکه چې قندانۍ سړی وړي د چیني دپاره میوهدانۍ سړی وړي د میوې دپاره چې یو مېلمه ته سړی میوه راوباسي او میز باندې مطلب پراته وي دغه اوس څنګه ګمرک کې د دې د ګمرک خو که څوک یې تجارت دپاره وړي هغوی خو باید ګمرک ورکړي مثلا دا داسې د تجارتي لانونه د دې کوز نشته ځکه د خوست او قندهار او هلمند او فراه او دا ایسته ولایتونه چې تر کابل او تورخمه پورې دا چې کوم ځایونه دي دا خلک ټول چې دلته کوم یو په سیل الله شي وایي چې دا پیلني دوکانونه دي چې موږ دلته یو مطلب نور ولایتونو کې دا نشته ولایتونو کې دا نشته تاسو کله داسې فکر نه دی کله چې داسې یو دوکان تاسو کابل کې جوړ کړئ نو د هر ولایت خلک هلته راځي ځکه خو پایتخت دی د هغه ځای نه به ډېر وچلېږي دا که یې موږ جوړ کړو موږ ته به ښه مزدوري هم وکړي خو موږ ته د لارو ستونزې بیخي ډېرې دي خو چې که ګمرک پکې راشي زه بیا به مشکل نه ځکه دا به تر نورو ملکونو ورسیږي زموږ دا لاسي صنایع د کونړ دا لرګې د ښکلا به نورو ملکونو ته ورسیږي ولایتونو نه بغیر خو ولایتونو ته خو رسېدل ده خو زه هم دا به نورو ملکونو ته هم ورسیږي که دې ته څوک د ګمرک زمینه برابره کړي نو بیا به ورسیږي دلته چې نه چې ټوله مکمل لار ازاده نه وي لکه اشدار دروازه ډبل بیډ سینګارمیز نو دا هم دله څوک نه ګمرک کوي دا هم د هغې پسې ولي ته خو ډبل بیټونه هم لرې که نه او لرم ډبل بیټ ها ډبل بیټونو کې هم د سره فکر کوم مختلف دي د دې هم ښکته اجازه نشته دی که څنګه نه نشته د دغې مې اجازه نه ورکوي اوس چې لار ازاده شوې نه وي که نه اوس لا اواز دی وایي چې لار ازادېږي ښه او ډبل بیټونه لکه تا سره د څومره روپونه نیولې د 15,000 نه دی 20,000 نه دی څومره پورې چې دی تا سره شته دی بس د 15,000 نه واخله تر د 40,000 پورې دلته سیټ میلاویږي ډبل بیټ سینګارمیز بکسه درې واڼه یو ځای دا ارزانه شوي نه دي یو وخت ډېر زیات ګران نه و دا ولې د دې لارې بندېدو وجه ده که څنګه دا په توفیر د لارې د بندېدو وجه ده چې لار ازاده شي دغه د 100,000 شی بیا 1,000 من دی د 10,000 شی په 20,000 دی په خاطر د دې چې اوس چا سره دونه څه نشته چې ځان ته پې وړه والي خالي دونه کوي چې شی خرڅ کړي وړه غوړي پې ورته وي ځکه دې کې چې دا کوم لرګی لګېدلی زه هم دا هم د 15,000 روپیو نه ده چې بیا د په 15,000 خرڅ شي هغه ګټه خو یې هر څه لاړه بس همداسې وګڼه خالي پیداګر دې خلک کوي چې ځان ته پې وړه غوړي واخلي خلاص ستاسو دلته د چی شي بازار د چی شي ډیر دی مطلب چی شي خلک ډبل بیټ ډیر خلک اخلي مثال میوهدانۍ اخلي یا د کولر اخلي یا د پتنوس چی شي ډیر غستل کیږي دلته نږدې ساحې کونړ ولایت کې زیات چې دا ډبل بیټ اوس داسې دی چې دلته د عریضي سیستم هم کیږي او د وړو سیستم هم کیږي دا مایده شیان چې د ایسته ولایتونو خلک وړي او دغې ته اجازه نه ورکوي
لکه د ډبل بیډونو بازار مطلب ستاسو ښه دی بیا دلته ښه دی. اوس پخوا په پرتله خو ټول کارونه کم شوي دي. اوس هغسې کارونه او هغسې سیستم نشته چې مخکې کوم یو هغه ترتیب نه را جوړېږي. لیدونکو دا خو به مو کتلی وي چې یو ناشنا به زه تاسو ته یو شی وښیم چې دا امپور دی فکر کومه که نه دا یو ټوپک دی خو د لرګي نه په داسې یو ترتیب جوړ شوی دی چې که په ویډیو کې به تاسو هم نه پېژنئ و دا پلاستیک دی من تاسو ته ښودلی وی نو د هر څه پورې د پټې پورې د هر څه پورې پیچل شوي دي نو ډېر یو ښې جوړ کړی. دا په څومره وخت کې جوړ شوی دی وروره؟ دغه چې استاد پې کار کوي یو دانه ورځ کې جوړولی شي. ښه ورځ کې د دې بیا څنګه بازار څنګه دی خلک یې ډېر خوښوي لږ یې خوښوي څنګه؟ دا د ایسته ولایتونو خلک چې راشي دی ته هم داسې یو نمایشي دغه ورکوي که نه بیا یې وړي ځان سره خپل امپور سره یې واړی راواړی جدا نه خو بیخي نه معلومېږي اورې و لس مترۍ نه چې ګوري دا بیا نه پېژندل کېږي خو اکثره موږ ته داسې هم وایي چې دا مه جوړوئ او دا وکړئ قلم کار وکړئ او دا وکړئ هغه وکړئ نو موږ ورته قلم کار موږ ویني دغه مکتبونه هم تاسو بند کړل مدرسې هم تاسو باندې کړي د کوم قلم ونیول څوک واورې لکه د حکومت د خوا نه خو پې کوم بندیز دې به نشته دی چې یا یې مه جوړوئ یا یې مه خرڅوئ یو داسې ټیم کوم کې دلته په دې باندې بندیزو خلکو نه ټول کړي وو خلکو نه ټول کړي وو وړي وو خو بیا ورته په دغه کې موږ وویل بیا هغې نه دې خوا څه نه دي ویلي. اوس به که مطلب څه نه وی بیا څه نه وایي په دې باندې اوس څه نه وایي. زه فکر کوم دا خو کوم هسې یو لاسي دغه دی که نه کوم مرمۍ چې خو نه دې من څه مشکل نه وي خو هغوی فکر کوم داسې فکر کوي چې د خلکو ذهنیت خرابېږي خلکو ته ذهنیت کې داسې ورکول کېږي چې ټوپک واخله او یا تمانچه واخله که تاسو رښتیا داسې یو فکر کړی وی یا قلم یا داسې یو علمي شی هم جوړ کړی وی نو ښه به نه وی داسې شی جوړ کړی هم دی تاسو یا فکر کوم داسې به ډېر شیان جوړ شوي خو بیا به هغه سړی په افغانستان کې نه وي چې هر شی داسې جوړ کړي هغه سړی بیا افغانستان کې 3 ورځې بعد چې تپوس وکړي بیا نه وي. نه زه وایم داسې غټ شی موږ هم نه یادو که نه چې لکه داسې تا چې کوم لاسي شیان جوړ کړي دي ماشاءالله ډېر ښایسته دي جوړ کړي دي ډېر ښایسته شیان دي که دغه شیانه یو داسې د کتاب شکل دی جوړ کړی وي یا یو د قلم شکل دی جوړ کړی وي یا یو بل شکل که فکر دي دغه د افغانستان نقشه خلک جوړوي که نه دغه شیان هم تاسو سره یي که نه خو لکه داسې یو ناشنا شی تا جوړ کړی وي چې دې بازار کې د لور نږدې ځای نه چې کوم خلک راتللی او سیده راتللی چې دې استاد سره چې دی دا شګنې پیدا کېږي د بازار کې بل چا سره نشته داسې کوم فکر دین دی کله کوم شي ته داسې کسان موږ له د خوست او لوګر او د قندار نه چې پرون هم چا تلیفون کړی او دغه د افغانستان نقشې غوښتې وي دغه نه زما عکس اخیستی و بیا راته ټلیفون وکړو ما ورته ویل زه به یې جوړې کړم وایي د خالي یا یکشنبې په ورځ درځو بیا به موږ راوړو نو دغسې ډېر داسې شیان دي چې موږ ته خلک ټلیفونونه کوي موږ یې لیدلي هم نه موږ یې ورته جوړو. او تاسو څو قسمه شیان تاسو شی جوړولی دلته؟ یاره دا که واخلې نو صنایي شیان موږ چې د مثلا د تشو پیپر نه واخله تر د کولره پورې دا چې په کور کې هر څه شي استعمال کېږي دا موږ شو جوړولی. ستا کور کې خو به ښه ډېر هم دا شیان پراته وي ګوره موږ ته خو یې بیخي والله که څوک پرېږدي چې یو کور ته ویسو بس یو څو خپلوان چې راشي وړی زموږ کره میز هم نشته. مطلب چې کور کې کوم شیان ساتي بس میلمانه چې راشي تا ته وایي چې ستا خو دوکان دی دا به موږ ویسو. دا خو د پښتو متل دی که نه وایي د یانګر کره لور نه د معلم کره قلم او کتابچه رهی د نجار کره د میز او دا شیان نه دا چې ویسې کور ته څو خپلوان دې رال وایي دا خو هسې بل جوړوي دی نه زور نه خو خبر نه چې دا به څه زور جوړېږي اورېست دی وړی بیا چې موږ لاړ شو هغه نه یو 15 قسمه شیان به تاسو په خپل لاسي جوړوئ دلته؟ یاره موږ به د 50 قسمه هم زیات جوړو. ته په خپله د څه شي استاد یې پکې چې خپل لاس باندې جوړول کولی شي داسې زیات شي دي؟ زه پکې ښې المارۍ او ډبل بیټ شم جوړولی. دا نور لاسي شیان نور استادان جوړوي د سره دا استادان د سره په څه حساب کار کوي یو شګنې په سر کار کوي د ورځې دی د میاشتې دی څه حساب دی دی سره دا موږ سره ورځانه کاري چې د ورځې کار کوي 500-400 روپۍ افغانۍ یو استاد اخلي مثلا بیا هغه تعداد چې موږ په 50 راونیسو جوړ یې نه کړي بله ورځ یې جوړ کړي بله ورځ یې جوړ کړي څه ټایم ختم شو بیا ورته بل شی مخې ته واچو چې دا جوړوه. تاسو څونه استادان کار کوي اوس پیلن دپاره؟ یاره یو 15 کسان ما سره دي. او مخکې د سره کسان ډېر کار کوو که اوس ډېر دي؟ مخکې د دې په پرتله پخوا په تیر نظام کې تقریبا 15 پورې استادان او شاګردان موږ سره وو. اوس کم شوي دي؟ کم شوي دي اوس هغسې خرڅ نشته که شی جوړم کې نو د خرڅ طریقې هغسې نه کېږي ځکه مخکې تیر ولایتونو ته نورو ایسته ولایتونو ته انتقال به کېدو که هغه د هرې نېګارو که به لرګی ازاد و بند و نو هغه طریقه یې جوړېدله دې کې بیخي نه جوړېږي. که تیر دولت کې به چې دی پاخه مواد چې به ورته ویله پاخه مواد به دې ته وایي چې کوم شیان جوړ شوي دي لاسي ته هغه جوړ مثلا ډبل بیټ او سینګار میز او المارۍ او شدار دروازه دا پتنوسونه او مثلا میوهدانۍ دې ته پاخه مواد
که د څه به وکړو د یو شي ریټ به مو یو که نه دا داسې په څه ورکوئ دا داسې که نه که بیا زموږ دا ویډیو څوک ګوري که ملګري ګوري نږدې ولا ځایونو کې نو کیدای شي څوک دې نه خبر چې دا په څو ورکوي که نه او څوک یې شوق لري چې ویخلي نو دا به ورته وښیو چې دا په څو روپۍ دي دغه کولر دی دا موږ ورکوو په 100 روپۍ افغانۍ هو دغه چې دی دا موږ ورکوو په 300 روپۍ جوړه میوه دانۍ 2 دانې دی دغه چې دی دا میوه دانۍ ده دا وچه میوه چې پکې اچوي دغه 100 روپۍ ده مثلا دا ګیلاس دی دام په 100 روپۍ دی دا قندانۍ ده دا چینی پکې نه اچوي دا یو دام په 100 روپۍ ده مثلا دا ټوپک دی دا ورکوو 600 روپۍ دا پتنوس دی دا ورکوو 500 روپۍ په دې کې بیا مختلف موږ سره په هر شي کې مختلف شیونه شته مثلا دې کې د 1.5 والام شته د 200 شته د 2.5 شته لکه د یو جنس کې موږ د یو شي کې بیا موږ 5 جنس شپږ جنس جوړ کړي دي اوس پتنوسونه دا پتنوسونه موږ په 500 روپۍ دانه ورکو په دې نه واړه شته دی مثلا هغه دي دغه په 300 دي او ورپسې په 2.5 دي دلته کرا شو ګورو دا په 1.5 دي دا واړو نو قسم را سره بیا شته چې دی دا جیک ها دا پوره سیټ دی که نه دا سیټ دی څلور ګیلاسونه دي یو جیک دی او یو سره دا پتنوس دی دا ټول په 100 روپۍ سیټ ورکوه 800 دا په 800 روپۍ دی نه خو مطلب اوبه نه ځي که نه دی نه اوبه ځي نه دی کې دا خو موږ جوړ کړي هم دی لدی چې خلک استعمال وکړي اوبه ته نه ځي نه دا هم د صرف لرګی دی که دی کې تاسو کوم مواد منځ کې داسې استعمالوئ چې د دې اوبو مخه ونیول شي نه دا تش لرګی دی د دې دا موږ کتلی دی 5 ورځو 6 ورځو دپاره پکې موږ اوبه اچولي دي نه ځي نه لرګي کې خو چې بیا مو اوبو کې کېدي هغه اوبه جذبوي دغه کوي دا داسې جذب مذهب شی نه لري که نه جذبېږي نه دی له صرف موږ رنګ ورکوو رنګ ساده فالش دا اوبه نه پرېږدي چې لاړې شي دا د دې پالش وجه ده که د دې لرګي وجه دا ده د لرګي وجه هم ده او مثلا دا خو دیار لرګی دی د منځه دې نه اوبه نه وځي مطلب دا خپل ځانګړي لرګي نه جوړېږي هر لرګي نه هم نه جوړېږي او دا چې کوم ښه لرګی دی په دې نختر کې د هغې لرګي نه دا جوړېږي تاسو دا لرګي درته د کوم ځای نه راوړل کېږي داسې نورستان طرف نه راوړل کېږي که د کړنګل نه راوړل کېږي کوم طرف نه ته لرګي ډېر راوړل کېږي یاره دا مثلا نو په غیر د کړنګل نه دلته بل لرګي استعمال نشته دی چې یا روسیه لرګي راځي یا نورستان راځي یا د بل ځای نه راځي دا د کړنګل مخه ده لرګي ټول د کړنګل دلته استعمالېږي دا به ټول پخوانی چې کوم غوڅ شوی لرګی دی هغه به راځي دلته نو ځکه نه وی خو چې یو دغه نختر چې کټ شي دا د څومره وخته پورې باید دغه شي چې دا کوم وچ شي دی نه به دا شیان جوړ شي غالبا دا 10 کاله 15 کاله یا 15 دا شی نه دی خلکو په خاطر د دې شروع کړي دا لرګی نور خاورې خوري خرابېږي دغه د شروع کړي چې مثلا موږ ته دونه یو پیدا لاسته راوړو چې مثلا یو سیر وړه په سړی ځان له واخلي کنده چې لرګي چې مثلا په 500,000 روپۍ او 40,000 روپۍ وګیلی شي واغې نه 1,000 روپۍ نه جوړي حکومت تاسو ته کومه داسې دغه زمینن د برابره کړي چې دا شیان تاسو ولایت نور ولایتونو ته ویسئ هلته خرڅ کړئ چې ستاسو د تاوان نه بچ شي داسې کوم دغه سره حکومت نه دی کړی تاسو اوسه پورې یاره دغه په دې 2 کالو کې موږ سره دغه زمینه موږ ته نه ده جوړه شوې تیر حکومت هم نه وه کړې که نه تیر حکومت څه ناڅه شی کړي تیر حکومت یو کرت 2 دا لار آزاده کړله موږ ته په دې اخرو کې خو مثلا دیم داسې دا یو زمینه را شروع کړې ده وایي چې اوس ته داسې زمینه جوړو چې دا لرګی انتقال کړي چې دا چا شی جوړ کړي دي پاخه مواد باید موږ انتقال کړو نورو ولایتونو ته موږ داسې اورېدلي دي د ځینې حکومتي چارواکو نه چې که موږ د دې اجازه ورکړو نو دا چې کوم شیان چې جوړ دي یا کوم لرګی دی که دا وځي نو پورته په غرونو کې خلک نور بوټي کټ کوي او دا د دې ملک دپاره مطلب زموږ د دې ولایت دپاره ښه نه ده نو ته په دې کې څه وایې زه داسې وایم چې دا خو ښه خبره ده که هر څوک ځنګل قتلوي او ځنګل خرابوي دا زموږ او ستاسو د ټول افغانستان دپاره بلکې د ټول افغانستان دپاره تاوان دی خو دوی خپل ارګانونه لري د دې دپاره شنه قطعه ورته وایي په دې نظام کې باید شنه قطعه د ځنګلاتو دپاره ده دا د بل لاندې منډو دپاره نه ده یا جنګ وکړو یا ګاډي کې وګرځه او رینجر کې کته پورته لاړ شي دا د دې دپاره ده چې دا ځنګل ته ولېږي دا زوړ لرګی باید دوی له لار ورکړي دا هم د دوی ورونه دي دا عوام هم د دوی بچي دي باید دوی له لار ورکړي چې دا لرګی وځي او شنه قطعه چې ورته وایي د دې موږ مخالفت کوو چې دا کال په کال 100 200 500 بوټي اوړي دا د افغانستان په تاوان ده په زیان ده په ګټه نه ده شنه قطعه دی ولېږي نوی لرګی دی بند کړي چې ځنګل څوک نشي قط کولی او دا ځنګل چې څوک قطع کوي زما په نظر هلته عوام نشي تللی په تیر نظام کې امارت هلته حاکم او په دې نظام کې امارت هلته حاکم دی هلته به زه څنګه ونه چپه کړم د دې ځای نه به لاړ شم زه په کلایګل او په چلس او په دیوګل کې ونه کټ کوم نه هلته امارت پروت دی امارت که چېرته دا وغواړي چې ونه نه کټ کوو نو نه کټ کېږي که چېرته وایي چې ځنګل ټول ختموو نو ختمولی شي
مطلب ته چې دا څه د حکومت په لاس کې دي دا ارڅ د حکومت په لاس کې دی او که بیا هم دا وایي چې یاره یعنې ځنګل باندې موږ خپل هم خفای په دې ټکي چې اوس نوی لرګی قطع کېږي مثلا هغه لرګی چې موږ به د نن نه 15 شپږ اته کاله مخکې په 15,000 روپۍ اخیسته هغه اوس په 50,000 نشو اخیستی. ډیره مننه استاد چې موږ له دې وخت راکړو موږ سره د لرګو د دې شیانو په باره کې خبرې وکړلې ستاسو څخه ډیره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.